د کهانې په شروعات کې مون چارلس نومي ساينسدان وینو چې کوم په خپل مایکروسکوپ کې د وینې نمونې معاینه کوي لګیا وي. دا نمونه د لږ ساعت مخکې د اسمان نه راغورځېدلې شوي یو مخلوق نه اغستې شوی وي. د معاینې په دوران کې د یو داسې منظر ویني چې رنګ یې زیړ شي. داسې منظر د په خپل ژوند کې نه وي لیدلی. هغه د ده سترګو وړاندې تقسیمېږي، د لسو نه شل شي او د شلو نه سل. د هغه په خپلو سترګو یقین نه کېږي او نور ورته هم په غور سره ګوري، خو منظر نور هم خطرناک کېږي. د چارلس لاسونه پر پیدو شي او فوراً د دې د ډي ان اے د ټیسټ کولو فیصله کوي، خو د هغې نتیجه هم خوفناکه راوځي. دا د دې خبرې واضح ثبوت وي چې دا مخلوق د ځمکې نشي کېدی او د بل ځای نه راغلی، کیدی شي د بلې دنیا نه. چارلس سوچ کوي چې دا زما دپاره دنیا د ټولو نه د غټ ساینسدان جوړېدو یوه ښه موقع ده. هغه فوراً خپل ملګری راغواړي او هغه ته هم د دې مخلوق په باره کې وایي او مایکروسکوپ ورته رامخې ته کوي. د دې په لیدو سره هغه هم حیران پاتې شي او ورته وایي چې دا خو ساه لرونکي نشي کېدی، روره دا دې څه بلا را پیدا کړې. او بیا ورته چارلس ګوري چې په لږ ساعت کې بیا غټ شوي چې په مزه مزه ترې نه ساه لرونکي جوړېږي. په ځمکه کې د دومره غټوالي دپاره په ځمکه باندې کلونه لګي، خو دې دپاره دا د یو څو ګنټو خبره وه. دا خبره هغوی په سوچ کولو باندې مجبور کړي او دوباره د خپلو شاګردانو سره هغه ځای ته ځي چې کوم ځای نه دا نمونه راغستې وه. هغلته په رسېدو باندې هغه ځای مکمل بدل شوي. په غار کې عجیبه خریړې راختې وي او لوګي پې د پاسه ګرځي، داسې بوی کوي لکه سقا شوي انډې. چارلس په دغه ګیس په تادې سره تجربه کوي چې دا پته ولګي چې دغه ځای هوا هم بدله شوې ده، یعنی دا مخلوق زموږ هوا بدلولی شي او په خپل حساب سره ځان ته ماحول جوړول غواړي. په دې خبره دوی خپل منځ کې خبرې کوي چې ناڅاپه یوه ښځه چغې جوړې کړي چې خپو سره مې څه ولګېدل. څنګه چې چارلس دغه لوګي اخوا کوي نو دوی یو خطرناک منظر ویني. ټوله ځمکه د وړو وړو چینجو نه ډکه وي او بې شمېره چینجي غړېږي. د دې په لیدو سره د هغه ټول شاګردان د ده نه وتښتي، خو د چارلس جذبه نوره هم سیوا شوي. هغه پوهه شي چې دا مخلوق صرف په 13 ګنټو کې په یو نرم مخلوق کې بدلیږي، خو دا ډیر وخت په بار هوا کې پاتې کېدی نشي او بار ته په راتګ سره مړه کېږي. د دې دفعه چارلس او د هغه ملګري فیصله وکړه چې چینجو سره به دا ګیس هم لیب ته وړل وي. دوی ورپسې واپس راځي چې یوه بله جټکه ورته ولګي چې دا مخلوق اوس هم د تقسیمېدو په حالت کې وي او د سترګو د وړاندې یې د یو نه دوه جوړېږي او د دوه نه درې. خو سوال دا وي که چېرې دوی په دې رفتار تقسیمېږي نو کم حد ته به خبره رسي. په دې شک کې هغوی واپس دغه ځای ته ځي، خو دا ځل د دغه ځای نه فوجیان راتاو شوي وي. په ټول ځای کې هلیکاپټرې، فوجیان او سخت ماحول وي، داسې لګي که چېرې اټم بم راپروته دی. دغلته په رسېدو باندې د فوجیانو مشر دله غاړه ورکوي او دی ورته وایي چې ما دا ځای دریافت کړی، تاسو ما خپل کار ته پرېږدئ، ګینې ټوله دنیا به ختمه شي. چې د فوجیانو مشر خبره نه مني چې مړه چینجي به سي او کار به سي، خو بیا ورته دی یوه خبره کوي چې دا مخلوق خو تاسو په ګپ اړوئ، خو تا صرف په 40 ګنټو کې د یو معمولي چینجي نه د یو هډوکي والا ځناور جوړېدی شي او دومره په تیزوالي سره سیوا کېږي که چېرې دا همداسې روان وي نو ډېر ژر به موږ انسانان د دې دنیا نه ختم کړي. دوی دغلته خبرې کوي چې بل خوا فوجیان لګیا وي او د دوی لیبارټري د فوجیانو یو خفیه ځای ته منتقل کوي. اوس هر څه په سخته نګرانۍ کې وي. د کیمرو، د ماسکونو، د جراثیمو نه د بچ کېدو په پروتوکول کې په هغه ځای کې داخلېږي. خو دا ځل دغلته دنیا مکمل بدله وه. د چینجو دغه نوي نسل اوس یو نوي شکل اختیار کړی وي. هغوی په ځمکه ګرځي او د هغوی جسم نه صرف عامه هوا برداشت کولی شي بلکې د دنیا د ماحول مطابق یې ځان جوړ کړی وي. د دوی په لیدو سره د چارلس ملګري دوی ته وایي چې دا لا کوم حال روان دی، ته خو په ډېره تیزۍ سره زموږ د سوچ نه هم سیوا بدلیږي او په دې کې یو چینجي د انسان په رنګ خوراک کوي چې دوی پوه شي چې دوی نه صرف بدلیږي بلکې زده کړه هم کوي. په دې کې یو الوتونکی چینجي د ملګري سوټې شلوي او د هغه په جسم کې داخلېږي. هغه چغې سوري جوړې کړي. دوی تر راویستو ډېر کوششونه وکړي خو اخر یې په امبولانس کې هسپتال ته یوسي. ډاکټران هم حیرانه وي ولې چې هغه د دوی د سترګو وړاندې د په جسم کې ګرځي. دوی ورته په چغو سره وایي چې زر یې رانه روباسئ، خو هغه دومره تیز حرکت کوي چې هغوی نه پوهېږي، خو اخر په ډېر کوششونه ترې نه روباسي. اوس هغه چینجي د خلکو کورونو پورې راغلی وي او یو عجیبه شکل یې جوړ کړي چې د یوې ښځې په زړه خفه شي او لاس ورته وړاندې کوي چې هم ورته
جبه روباسي او لاس تینا کلک ونیسي چې پس سره د ښځې ملګری تمانچه روباسي خو په حیرانتیا سره هغه د ډز نه مخکې د مرګ ډرامه کوي. اوس په ټول ښار کې کرفي لګېدلي او اوس د چارلز دا شک وي چې دوی اوس باقي د انسانانو مطالعه کوي چې دوی به څنګه قابو کوو. بیا د تلو په وخت کې هغوی سنور چینجي ویني چې اوس په یو خطرناک خونخوار او الوتونکي مخلوق کې بدلیږي. هغه ته د خطرې اندازه وشي چې د ده د راتګ نه مخکې هغوی په ښار کې غوبل جوړ کړي وي. اوس هغوی دې طاقت ته رسېدلي وي چې انسانان اوچتوي. چارلز د یو قابل ساینسدان سره د یو بهادر شهري مظاهره هم کوي او یو ښځه ترېنه خلاصوي او بیا ټوپک راخلي او ویې ولي او بیا د فوجیانو نه مدد غواړي که چېرې موږ زر تر زره څه ونه کړل نو حالات د قابو نه بار کېږي. او په دې کې ورته د دوی لګېدلې شوي کیمرو نه پته ولګي چې د هغه ځای چینجو نه یو داسې مخلوق جوړ شوی دی چې کوم تقریبا 50% د انسان په شان دی او ناڅاپه هغه مخلوق ټولې کیمرې ماتوي. د دې په لیدو سره د فوجیانو مشر اعلان کوي چې تر څو پورې د هغه مخلوق پته نه وي لګېدلې نو څوک به هم د دې ځای نه بهر نوځي او فوراً ټول سکیورټي الرټ کوي. دغلته دوی ټول ورونه بندوي او ناڅاپه بجلی په پړقېدو شي او په دې کې هغه مخلوق په یو ټوپ سره دوی پسې راځي او په دوی حمله کوي چې په دې کې بل چارلز ملګری تمانچه روباسي او ویې ولي چې په دې سره فوج ته هم اندازه وشي چې چارلز خبره خو واقعي رښتیا شوه. او جنرال حکم کوي چې دا ټول مخلوق په یو ورځ کې دنه ماته مړه پکاري او که داسې نشئ کولی نو ما تاسو ساتلې څه لپاره یې. بل خوا چارلز او د هغوی ملګري واپس خپلې لیبارټرۍ ته راځي او په دې خبرې سوچ کوي چې دا خو اوس په اکسیجن هم نه مري نو اخر په څه به یې مړه کوو. چې په دې کې د هغوی ملګري سګرټ لګوي او تیلې ولي او هغه تیلې په هغه نمونې ورځي چې بس سره اور واخلي. خو له سوځېدو په ځای باندې هغه نور هم په تیزوالي سره په غټېدو شي او حالات نور هم په خرابېدو شي. هغوی حیرانه پاتې شي چې ورته پته ولګي که چېرې فوج په دوی حمله وکړه نو دا به د هغوی خوراک جوړ شي. چارلز او د هغه ټیم فوراً د فوج مشر لځي خو اوس ډیره ناوخته شوې وه او فوج پې بمباري کوي. د دماکو نه دغه ټول ځای د دغه مخلوق نه ډک شي او هغه مخلوق په خپل منځ کې رایوځي شي او د یو غیر معمولي او خطرناک چینجي شکل واخلي. هغه څه فوجیان اوچقوي او څه د خپل ځان د بچ کولو دپاره تېښته کوي. د دې په لیدو سره د فوجیانو د خپو نه ځمکه وتښتي چې د بمونو نه علاوه خو موږ سره څه هم نشته او د آبادۍ طرف ته را روان وي. او اوس د ټول ملک سترګې صرف او صرف په چارلز باندې وي او دې د هغوی اخري امید هغوی په تادې سره خپلې لیبارټرۍ ته راځي او یو ترکیب تیاروي که چېرې موږ په دې کې د دې الټه هوا واچوو نو کیدای شي چې دا تس نس شي. د دې دپاره هغوی د یو خاص کیمیکل انتخاب کوي او د دې دپاره یو فای بریګیډ د استعمالولو فیصله کوي. دغه ګاډي د کیمیکل نه په ډکولو کې عوام ورسره هم مرسته کوي او د انسانیت د بچ کولو دپاره په جذبه او په خوشحالۍ را روانېږي. هغوی دغه ګاډي د خطرې باوجود د هغې د لاندې بوځي بیا درمپایر وباسي او پیپ له په خوله کېږدي. د څه د وجې د ساه راښکلو په وخت کې ملګري هم ځان ته راښکي خو دوی یې په څه ناسته طریقې سره وباسي او بچ کوي او د لاړو نه لت پت وي. او کله چې دوی کار وکړي نو لږ ساعت پس د هغوی دغه تجربه کامیابه شي او یوه داسې دماکه وکړي چې ټوټې په ټول ښار کې د لرې لرې ځای پورې لاړې شي او ټول ښار په خوشحالۍ سره داسې بچ کړي لکه چې دلته اډوس راغلی نه دي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.